دا د 20 کالو وسله او جګړې امکانات مو له کومه کول؟ موږ د ژړې بوشکې څخه استفاده کول. په پنجشیر کې ستاسو ځواکونه په وژنو باندې تورنوي، د بشري حقونو په نقد باندې تورنوي. په پنجشیر کې چیرې سوي دي؟ څه وخت سوي دي؟ څنګه سوي دي؟ په څنګه شکل سوي دي؟ چا سره سوي دي؟ ډیورنډ فرضي کرښه ستاسو په رنګ څه؟ که یوه لویشت خاوره څوک لاندې کوي هم د هغه په حق کې به موږ داسې برخورد کوو لکه زموږ ټول هیواد چې لاندې کوي. من حیث یک پدر آیا میخواهید که دخترتان دکتر شود؟ موږ به هیڅکله هم د اسلامي او ملي منافعو پر خلاف چاته تسلیم نشو. څه نوم ورکوي د افغانستان ملي درې رنګه بیرغ؟ نقض دی، اشغال دی، اوس هم د چا لخوا؟ د امریکایانو لخوا. د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد سره د ټولو نیوز ځانګړې مرکه نن شپه 9 بجې له ټولو نیوز، ټولو او لمر ټلویزیونونو، آرمان FM او ارکوزیا FM څخه.